مونږ چې کله په مانځو ودرېږو نو اول کار زمونږ وي الله اکبر. الله اکبر دې ته ویلی شي د الله تعالی لوی او د الله تعالی عظمت. الله اکبر من کل شی، الله تعالی د هر شي نه لوی دی. د دنیا چې څومره اشیا دي دا مخلوق دی او دا هېڅ شی هم نه دی، دا ډېر معمولي شی دی. مونږه په مانځه ودرېدو او په دنیا کې چې زیما او که زما د فیدې شی نه دی او څومره ماته ښکاري دا ټول د هغې په حکم لاندې دي. دغه ما تحت دی، دا دغه مخلوق دی او هغې خالق دی، د هغه ذات دی چې د هر څه پیدا کړي دي. نن زه د دې هر څه خالق ته ودرېدم نو ما ویلي الله اکبر. الله ډېر لوی دی، هغه عظیم دی، هغه د عظمت والا دی. لہذا که دنیا کارو، که دکانداری وه، که زمینداری وه، که عامه دنده یا وظیفه وه، که بل یو کارو، هغه ما شاته پرېښودل، لاسونه ما الټه ونیولې، الله ته یې مخ کړل او دنیا او د دنیا چې څومره اسباب دي، څومره روزګارونه دي، هغه ما پرېښودل. د دنیا روزګارونه دا ضرورت دی، مقصد د الله عبادت زمونږ دی. مونږ د الله تعالی د عبادت دپاره پیدا شوي یو. نو مونږ په دې کې اول الله اکبر. بیا دې تکبیر تحریم هم وایي، تکبیر افتتاح ورته وایي او تکبیر اولا هم ورته وایي. تکبیر تحریم ورته ځکه وایي چې الله اکبر سره مونږ باندې بعضې حلال شي نه حرام شي. د دې نه مخکې خبرې کول حلالې وي، لیکن چې الله اکبر دی ویلې نورې خلکو سره خبرې کول دا حرام شي. دې نه مخکې خوراک کول حلالو، سکاک هغه حلالو، ډېر شی نه حلالو، کتل را کتل ګرځېدل دا هر څه په ما باندې بند شول. زه د یو الله تعالی عبادت دپاره ما ځان خاص کولی. بل تکبیر افتتاح ورته وایي، دې سره د مونږ افتتاح کېږي او ابتدا کې الله اکبر ویلی کېږي. تکبیر اولا ورته ځکه وایي چې په مانځه کې نور تکبیرات هم شته چې تکبیرات انتقالیه هغې ته وایي، یو رکن نه بل رکن ته نقل کېږي نو الله اکبر وایي. نو دا په هغې کې اولنی سبحانک، پاکي د تا لره، اللهم یا الله. د الله تعالی دوه قسمه صفات دي، یو ته ثبوتي صفات وایي او بل ته سلبي صفات وایي. ابتدا الله تعالی د سلبي صفاتو نه وکړه. سلبي په معنا د سلب، نفي، نش، دې ته سلبي صفات وایي. نو دې مقصد دا دی چې الله تعالی د تمامو عیبونو نه، د تمامو نقصاناتو نه پاک دی. الله تعالی باندې هیڅ یو قسم عیب نه راځي او نه راغلی او نه به راشي. نو الله تعالی پاک دی محتاجۍ نه. الله تعالی د هر قسم نقصان نه پاک دی. فنا پې نه راځي، خوب پې نه راځي، ضعف پې نه راځي، بل څوک پې غالب کېدی نه شي. الله تعالی د دې تمامو کمزورو صفاتو نه، د کمزورو خبرونه او د عیبونو نه الله تعالی ذات پاک دی. نو سبحانک معنا څنګه شوه؟ سبحانک، پاکی د تعالی را، اللهم یا الله، وبحمدک، او ټول تعریفونه خاص تعالی ردی، ثنا تعالی ردا، حمدونه تعالی ردی، خیسته خیسته صفات یا الله ټول تعالی ردی. چې څومره ښه صفات دي دا ټول په کامله معنا ثابت دي الله تعالی ته. بعضې صفات انسانانو کې هم شته، لکه الله تعالی حی دی، بنده ته هم الله تعالی حیات ورکړی دی. لیکن د بنده چې کوم حیات دی دا په خپل ژوند کې الله ته محتاج دی، دا ژوند ته الله ورکړی دی. بنده سره هم علم شته او الله سره هم شته، لیکن بنده ته دا علم الله ورکړی دی. لیکن یو بله خبره، بنده ته چې کوم حیات میلاو شوی دی دې سره ضعف شته، کله بیمار شي، کله پې خوب راشي، کله بېهوشه شي، او یو وخت پې داسې به راغلی و چې دا نه و، یو وخت به بیا داسې راشي چې بې به دی. نو عدم وجود ته راغی، بیا به پې فنا راشي. لیکن الله تعالی چې څومره صفتونه دي هغه د کمال صفتونه دي. الله تعالی علم کامل دی، فنا پې نه راځي، فنا پې نه راغلی، عدم پې نه راغلی او عدم به پې را نشي. الله تعالی حیات دی، حی او همیشه ژوندی دی، همیشه ژوندی و، همیشه ژوندی به وي. هغې په دې حیات کې فنا نه راځي، ضعف او خوب او کمزورتیا پې نه راځي. نو څومره صفات چې د الله تعالی دي بیا دې صفاتو ته ثبوتي صفتونه وایي. نو سلبي صفات په سبحانک اللهم کې بیان شو او بحمدک کې حمدونه هغه ثبوتي صفات د الله بیان شو. وبحمدک ټول تعریفونه د کمال خاص تعالی ردی، ټول صفتونه د کمال خاص تعالی ردی، ثنا د تعالی را یا الله. وبحمدک ټول صفتونه د کمال خاص تعالی ردی یا ټول
تعریفنا د کمال خاص تعالی ردی ثنا صفت ثابت دی خاص تعالی را د دې الحمد یا وبحمدک مونږه معنا عام طلبو ته یو بلکو تاسو د پوی د پاره اغاز دلته را نقل کومه تاسو ته بیان کوم کو پوی پینې شو نو څنګه خبره نه ده مونږ طالبان ته معنا کو الحمدلله لکه بحمدک دلته الحمدلله مونږ داسې معنا کو هر حمد د هر حامد نه په هر زمانہ کې خاص ته د الله رب العزت پوری نو دلته مونږ طلباو ته وایو چې دلته مونږ څلور معناګانې د ځان نه وکړي یو دا چې هر حمد دا د کم زنا د هر حامد نه دا د کم زنا په هر زمانہ کې دا د کم زنا او خاص د الله پوری دا د کم زنا نو مونږ اوله خبره دا کو چې هر حمد په دې حمدونو کې مونږه استغراق راولو ټول حمدونه الله ته ثابتو دا په دې کې د الف لام د وجنه لك الحمدلله رب العالمین او د الف لام یا استغراقی دی او یا الف لام جنسی دی جنس حمدونه یا استغراق ټول حمدونه دیمه معنا مونږه کو د هر حامدنا عموم د فاعل دا ځکه چې دلته الله تعالی ترک د فاعل کړی دی دا نه دی ویلي چې الحمد زیدون الحمد انسانون ملکون جنون الله تعالی ترک د فاعل کړی دی او په اصل کې دا مصدر دی او موږ په مصدر کې دا قاعده وایو چې المصدر يعمل عمل فعلی دا مصدر د خپل فعل په شان دی عمل کوي نو فعل فاعل غواړي نو مصدر هم فاعل غواړي اگر چې دا غي د پاره خپل شرایط دي نو مقصد دا شو دلته ترک د فاعل شو دلالت کوي په عموم د فاعل دلته ترک د فاعل شو دا عموم کوي دلته ترک د فاعل او شو دا پیدا کوي عموم د فاعل چې حمد دی الله لرا او هر حامد بیانې ملائکه بیانې نو انسانان بیانې نو جنات بیانې مرغان بیانې بزمکه کې چې څومره حیوانات دي په سمندر کې چې څومره کبان دي دا ټول حمدونه بیانې او د هر چا د پر خپل زبان دی او الله پی پوي درېمه معنا په هر زمانہ کې دا د کم زینا نو الحمد جمله اسمیه ده او په جمله اسمیه کې دوام او استمرار وي لیکن هر جمله اسمیه کې دوام او استمرار نه وي په هغه جمله اسمیه کې تاسو مختصر معنی کې لوست دي چې دا غي عدول او شي د جمله فعلیه نه اول جمله فعلیه و ادم جمله به دي عدول شو را منتقله شو جمله اسمیه ته نو په دې کې دوام او استمرار پیدا شو چې همیشه د پاره او دائمی حمدونه ثابت دي الله تعالی لرا په دنیا کې چې څوک نو بیا د الله تعالی حمدونه بیانېدل او چې کله ملائکه بیانول جناتو بیانول انسانانو بیانول او به الله تعالی بیانې او د ازمکه او د خاور او د غرونه ټول د الله تعالی تعریفات کوي څنګه دا غوي د شان سره څلورمه معنا خاص د الله تعالی پورې دا خاص الحمدلله دا لام شری مونږ په شرابه تعبیر کې لوست دي چې لام للتخصیص د لام یو معنا تخصیص ده دا حمد او د کمال ولا چې کم حمدونه دي چې فنا او ضعف او کمزوري په ناراضي دا خاص د الله تعالی پورې وتبارک اسمک او مبارک دې نومستا برکت والا دې نومستا استا په دینوم کې برکت دې برکت څه ته ویلې شي په لیکشي کې ډیر خیر چول د لیکشنا ډیر فایده انسان ته رسول د الله تعالی کار دی او دا د الله تعالی په نوم کې دا شی پروت دی د دین اسانه مقصد دا دی تاسو ته تنخواوي اقا یو تنخوا ده یو ځل دی واخیستل استا په ډیر کارونه وشو تر میاشتې تر اخره پورې تاسو سره پاتې شو نو اکثره خلکو یې الکه وینن خو د تنخوا ډیر برکت ونه کو تر اخره پورې پاتې شو او همیش ختم شو زم په کې څه پیسې پاتې دي دا څوک کوي دا برکتونه ولا الله دی چې ستا پیسې فضل ضایع نه کی په ډاکټر باندې په عدالت او په کچرو کې محکمو کې ستا پیسې ضایع نه کی تا بیمار نه کی تا اچانک زخمی نه کی ستا بچو ته خیر ورسي او ستا چې کوم مال دی الله تعالی په کې برکت واچي ډیره فایده تا ته پاغي کې حاصل شي او ډیر خیر پتا ته پاغي کې الله تعالی نصیب کی دي ته ویل شي برکت وتبارک اسمک مبارک دی برکت والا دی نومستا یا الله وتعالى جدک وتعالى اوچت دی جدک شانستا مرتبستا یا الله ته ډیر اوچتي ستانه اوچت بل څوک نشتا نو پدې کې دی خبرې ته اشاره ده چې رب العالمین اوچت دی دا غنه غواړه د دنیا مخلوقات ته لاس منسا زه اکثره دا یو دعا کوم چې یا الله
که زما د علاقې حاجي صاحب دی او که خان دی او که نواب دی او که هغه وزیر دی او که هر څوک دی الله هغه هم تا ته محتاج دی او هغه هم ستا بنده دی. یا الله دغې محتاجو بندګانو مخې ته ما مه محتاجه کوه. یا الله دوی ته ما مه ودروه. یا الله دوی مخې ته زما خوله مه ورانوه. یا الله دوی مخې ته ما مه ذلیله کوه. یا الله دوی مخې ته ما مه جړوه. د خپل در نه راکړي. یا الله ستا در ډېر اوچت دی، کافر او هندو ته یې ورکړې، ما ته هم راکولی شي. یا الله ما ته دا یقین پیدا کړي، د غوښتلو طریقه راته نصیب کړي او یا الله ته د خپل در نه ډېره راکړي، فراخه راکړي او حلاله راکړي. ولا اله غیرک او نشته دی لایق د عبادت کارساز ما سوا ستانه. ولا اله نشته دی اله معبود، اله معنا لایق د عبادت حقدار د بندګۍ او عبادت، غیرو کا سواستانه یعنی عبادت لایق دی، عبادت با ستا کو او د عبادت چې څومره قسمونه دي یا الله دا ټول تا پورې خاص دي. لکه هغه د زړه عبادت دی یا الله چې هغه ښه نیت کول دي، اخلاص دی، په زړه کې تمه ده، محبت دی، توکل کول دي، صبر دی، انابت او رجوع الى الله دا، خوف او یره دا بغیر د اسبابونه، پرې خودل د کبر دی، پرې خودل د ضد او د عناد دی او د ټولو ګناهونو چې زړه سره تعلق ساتي دا بس یو اهم عبادت دی. ښه صفات راوستل د زړه، بد صفات هغه ویستل، دې ته ویلی شي عبادت د زړه. بل عبادت د ژبې دی، د قرآن تلاوت کول، ذکر او اذکار کول، په شا باندې سلام اچول، امر بالمعروف کول، نهی عن المنکر کول، مور او پلار سره خوږې او نرمي خبرې کول، دعوت کول، جاهل ته خلا راښودل، هغه ته علم ورزده کول. غوږونو عبادت دا دی چې قرآن واورو په دې باندې، په مانځه کې قرآن ته غوږ کېدو، د علماو بیانات ته غوږ کېدو، دا هم د عبادت یو قسم. او چې کوم څه منع دي په غوږونو سندرې وانورو، غیبتونه پې وانورو، دې نه خپل غوږونه وساتو. د سترګو عبادت دا دی چې قرآن ته پې وګورو، مور او پلار ته پې وګورو، جومات ته ځو، لارې ته پې وګورو، فایده پې د دین دپاره والو، د دین کتابونه پې وګورو، د قرآن معنا پی وګورو، علماو ته پی وګورو، حج ته لاړ شو، کعبې ته پی وګورو، جهاد فی سبیل الله وکړو او د سترګو نه استفاده وکړو. نو د سترګې د الله تعالی د رضا دپاره او د الله تعالی د دین د خدمت دپاره استعمالول، دا د سترګو عبادت. د لاسونو عبادت دا دی قرآن پی ونیسو، فقیر مسکین ته پی څه ورکړه وکړو، په دې باندې حلال کسب وکړو، یو مسلمان ونیسو هغه اوچت کړو، د هغه مدد وکړو. څومره د خیر کارونه دي او لاسونو سره متعلق دي، دا عبادت د لاسونو دی، دا په ښې طریقې سره وکړو. عبادت د خپو دا دی جومات ته لاړ شو، مدرسې ته لاړ شو، د جمعې بیان ته لاړ شو، د علماو د بیانونو دپاره اجتماعاتو ته لاړ شو، د امر بالمعروف نهي عن المنکر دپاره وګرځو، د دین د نشر و اشاعت دپاره وګرځو، د دین د تعلیم دپاره وګرځو، دا د خپو عبادت شو. نو مقصد دا شو ولا اله نشته دی حقدار د بندګۍ، نشته دی حقدار د عبادت، غیرو کا سواستانه. یا الله ته د بندګۍ لایق، ته د بندګۍ حقدار یې، موږ ته توفیق راکړي چې ستا بندګي صحیح طریقې سره